بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د نن ټاپک د نن ویډیو د مطالعه پاکستان سره ریلیټډ دا او ټاپک ته شملا کانفرنس 1946 شملا کانفرنس 1946 د پاکستان پر تحریک کې څه کردار دی څه اهمیت دی او دا څو راځي چې څو خبرې به وکړو ګورئ لارډ ویول دغه ټیم د هندوستان وائسرائے हो लॉर्ड वेवल ने वायसराय के इंतज़ामी कौंसिल की तश्कील के लिए तमाम पार्टियों का इजलास बुला लिया कहाँ शिमला के मुकाम पर न शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था कोई जब शिमला की शो कॉन्फ्रेंस होता मीटिंग तो वही दी इजलास था वही द टूर पार्टो इजलास राव बलो हिंदुआना मुसलमानानो सिकाना टू लीडर्स राजा माकल नो दस दपारा ददी दपारा च वायसराय के इंतज़ामी कौंसिल की तश्कील की जाए आसान अल्फाजों की नवी काबीना जोड़ो ले نو چې نوې کابینه یې جوړونه نه په هغې کابینه کې به وي 15 د هندوانو نمایندګاني 15 به د مسلمانانو نمایندګاني او 3 به د اقلیت نه وي اقلیت مطلب دا دی چې دا 3 به سیک عیسائی بودو چې څوک دي نه د هغې نه به یو 3 والو نو مطلب دا دی چې ټوټل به 13 منسټرز وي 14 وزیران به په 14 کې به 15 د هندوانو نه وي 15 به د مسلمانانو نه وي او 3 به د دې نور اقلیت نه وي اوس دای خو راوبلو خو اجلاس لا شوی نه و لیډرز لا شمله ته راغلي نه و چې د هغې نه مخکې د دې 3 واړو پارټو په منځ کې اختلاف راغی چې هغه لکه اناونسمنټ وکړو نه د اناونسمنټ نه پس د اعلان نه پس مسلم لیگ وی چې زمونږ حق دی چې 15 واړه مسلمانان منسټران به زمونږ نه وي ځکه چې د مونږ د هندوستان د ټولو نه غټه پارټي ده زمونږ ده بل طرف ته یونینسټ پارټي هغه پارټي وه چې د دوی په 1946 الیکشن کې په پنجاب کې الیکشن ګټلی و نه چې دوی په پنجاب کې الیکشن ګټلی و نو دا خو پنجاب یو دومره لوی صوبه کې چې د دوی حکومت و نه د دوی خو خپل ځای باندې چې خپل کم سټینډ ونه ټیکو دوی وي څلور د وي مسلم لیگ منسټران خو یو به وي زموږ نه وي کانګرس چې دی نه کانګرس په دغه ټایم کې د کانګرس صدر چې و مولانا ابوالکلام آزاد و خو پخپله مسلمان و اوس داسې چېرته کیدی شي چې کانګرس په نور رومونه ورکړي او صدر به جي نه به منسټر نه وي نه هغوی وي کانګرس وي چې یو به زموږ د طرف نه وي اوس چې یو د دوی د طرف نه یو د دوی د طرف نه مسلم لیگ ته 3 منسټرای پاتې شوي مسلم لیگ وی په هر حال کې به هم 15 منسټرای اخلو د یو نه چې هم کمی وي موږ یې نه اخلو دغه اختلاف چې مخې ته راغی نو هغه کانفرنس په ځای باندې پاتې شو او لږ وخت پس یو څو ورځې پس چې لارډ ویول دې حالاتو ته وکتل چې دا خبره خرابه ده بس هغه بیا یو پیرې ته اناونسمنټو کې اعلان یې وکړو بیا کانفرنس چې ما کوم رابللی و بس وی هغه ناکامه دی او ما ته وی پته ولګېده چې په دې باندې څه کانسنسز نه ډیولپ کیږي د دې ټول اهمیت څه دی چې لکه مطلب دا کانفرنس راوبللی شو یا کانفرنس وشو یا اړونه شو او اختلاف راغی او ناکامه شو نو د دې په مطالعه پاکستان کې د دې څه اهمیت دی چې په کتاب کې راولي د دې اهمیت دا دی چې دا په ړومبي ځل باندې مسلم لیگ چې و نو مسلم لیگ لکه هغه یو خبره چې د مسلم لیگ موقف و دوی پې دومره پوخ ودرېدل پاخه پې ودرېدل چې کانګرس خبره یې ونه منله د یونینسټ پارټۍ خبره یې ونه منله او د دوی هغه خبره ومنلی شوه نه دا په ړومبي ځل باندې وشو چې کانګرس سره دی ډغه راووله او دا په ړومبي ځل باندې وشو چې برټش ګورنمنټ چې و وایسرای چې و هغه هم چې مخامخ وکتل نو هغه وی چې بس دا خبره زما نه آوټ اف کنټرول ده او هغه اعلان وکړو چې دې باندې به بیا چېرته میټینګ وکړو دغه میټینګ چې دی نه دا ناکامه شو دا کانفرنس ناکامه شو نو دا د دې د وجې نه صرف چې دې کې لکه مسلم لیګ هغه خپل زور خو اوس پته ولګېده چې مسلم لیګ کوم طاقت شته زور پکې شته او د 1946 صرف د ازادۍ نه یو کال مخکې لکه مسلم لیګ دې طاقت ته ورسېده نو داسې ویډیوز کتو لپاره زموږ چینل ګورئ ډېره مننه